کچری تاسو د شپږو غنټو نه ونیسه تر 8 غنټو پورې خوب پوره کوي په 24 غنټو کې دنه د کومو تکلیفاتو نه تاسو بچ کوي او کمې فائدې تاسو ته درکوي. د ټول ناول غټه فائدې دا ده چې تاسو به منټلی اینڈ ایموشنلی هیلث سترونګ وي. مطلب دا دی چې کله هم تاسو یو کار کوي نو په ډیر فوکس سره به کوي او په بهتره طریقه سره به کار سر انجام ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې ایموشنلی سترونګ به تاسو مطلب دا دی چې کله هم تاسو ته یو خبره مخه ترازی نو تاسو به ایموشنلی پاغه کې نه دوکه کېږي بلکې تاسو په وجود کې به هغه د پاره یو بهترین سوچ جوړیږي. او دریمه خبره دا ده چې کوم مزغو باندې تاسو هر وخت سټریس یعنی بوج وي نو دا سټریس هم ختموي کچري تاسو د 8 غنټو او د 6 غنټو خوب مکمل شروعات شروع کړل. او دویمه فائدہ دا ده کوم ته چې کارډیوواسکولر هیلث ویل شي تاسو د زړه صحت په بهتر شي او د دې سره تاسو د بلډ پریشر چې کوم ترتیب دی چې هغه ګډوډ چلیږي نو دا به هم بهتروالی طرف ته راشي کوم ته چې بلډ پریشر ریګولیټ ویل شي او د دې سره تاسو د زړه دړکن چې کوم دی هغه به سټیبلایز شي. مطلب دا دی چې تاسو د زړه دړکن کوم دی هغه بهترینی طریقې سره روانيږي. په دې کې دریمه خبره دا ده چې های بلډ پریشر کوم ته چې هایپرټنشن ویل شي د دې نه هم تاسو بچ کولی شي. د دې سره کم پالیچ ورته ویل شي سټروک ورته ویل شي دا غي نه هم تاسو بچ کولی شي. دا مکمل خوب پوره کول تاسو صحت لپاره دومره فائدمند دي. او دریمه خبره دا ده چې تاسو کم برین یعنی مغزي دا ور سره مضبوطیږي او تاسو چې کم یاداشت هغه ور سره ورځ په ورځ مضبوطیږي. او د دې سره تاسو کم نیورونل ریپیر چې ورته ویل شي تاسو کم نیورون چې دی په مغزو کې یا په ټول وجود کې دا ورځ په ورځ مضبوطیږي او د دې ریپیرینګ یعنی دوباره جوړېدل شروع کیږي تاسو په مکمل خوب کېدلو سره کم د مغزو فنکشن چې دی کم ته چې کانجنټل فنکشن ویل شي یعنی کارونه چې دی دا ور سره ورځ په ورځ بهتروالی طرف ته درومي. او څلورمه فائدہ دا ده چې تاسو په وجود کې کم گروث هارمون ورته ویل شي یعنی د نشونما والا چې کوم هارمون دي تاسو په وجود کې دا ور سره خارجيږي چې د دې سره فائدہ دا ده چې تاسو په وجود کې ارچرته زه هم وي هغه ور سره زر ټیکيږي او د دې سره تاسو په وجود کې هغه طاقت کله هم چې د بهر نه جراثیم تاسو وجود تراشي په هغه کې دنه بیماری جوړوي نو تاسو طاقت کم ته چې امیونټي ویل شي هغه ور سره مضبوطیږي دغه جراثیم تاسو په وجود کې دنه نه پریږي دا امیونټي او تاسو د وجود نه بهر کوي چې تاسو د مکمل خوب سره تاسو د وجود چې کومه امیونټي دا هم مضبوطیږي.